الله په قرآن شریف کې فرمایي چې کوم انسان نیکي وکړه یوه نیکي ومن جاء بالحسنة یو نیکی یو انسان وکړه پټینه نیکي نو الله فرمایي فله خیر منها د چې دا نیکي کوله د په دې زړه کې دا نیکي ولې کوله چې الله خوشحاله شي دا نیکی د ولې کوله چې ما ته په آخرت کې ثواب ملو شي ولې رب العالمین په قرآن شریف کې بل دی فرمایي من جاء بالحسنة بلکې عمده آیت دی من جاء بل دی من جاء بالحسنة فله 10 امثالها لس چند خدای پاک دا غي بدل ورکي لس چند رب العالمین فرمایي دا نیکی د ولې کوله دې دپاره کوله چې ماله الله په هغې بدل راکړي ښه بدل او دا نیکي ولې کوله دا اورېدلي و د ملا صاحب نه چې الله پاک په نیکۍ خوشحالیږي او په دنیا کې الله بنده خوشحالی الله بدل خلاصوي الله غیرتي ذات دی تا الله خوشحالی الله به تا خوشحالی حضور پاک فرمایي انا اغیر منکم وستاسو نه غیرتي زیمه والله اغیر مني وی الله زمانه غیرتي دی او پښتون وی غیرتي پچ د چا بدل په ځان نه پرېږدي دا قانون دی نیکی کوله د مقصد سو مقصد دا چې الله خوشحاله شي مقصد دا آخرت کې الله اجر راکړي مقصد یې دا چې زه الله خوشحاله کم چې ما الله خوشحاله کړي نو الله فرمایي په قرآن شریف کې فله خیر منها نو د ده چې کوم سوچ دی د دې نیکۍ نه زه به د هغې نه بهتر وله ورکوم د دله سوچ نه به م وله ښه ورکوم دا څومره لویه خبره ده وله خیر منها د دې نیکۍ نه ښه شی به ورکوم بهتر شی به ورکوم زه خوشحاله یم زه به دې په دنیا کې خوشحالوم د دې نیکۍ په بدل کې بدله زه ډېرې بدلې ورکوم لږې نه ډېرې به بدلې ورکوم او دې به زه په دنیا و آخر کې خوشحاله ساتم او یو عجیبه لفظ الله استعمالی وهم دا انسان چې دا نیکي وکړه دې خلکو من فزع یومئذ آمنون د قیامت په ورځ چې هغه خطرناک هیبتي قیامت ورځ دومره سخته ورځ ده چې خلک به یوم یفر المرء من اخیه و د خپل رور نه پلار نه ښځې نه به تښتي خلک هېڅوک به نه پکارېږي یو هیبت به په خلکو یو یره به په خلکو قیامت به رانږدې شوي او قیامت به غرغنډې کوي دا دنیا به مخامخ ویني وایي په دقه ورځ باندې په دې خطرناکه ورځ به دې د یرې نه محفوظ هغه به یې کلک کم یرې نه هغه څوک محفوظ وي چې د هغه زړه مضبوط وي د هغه ټینشن نه د هغه زړه بېغمه وي زه به یې بېغمه کړم دا څومره لویه خبره ده وړه نیکي دا ولې دا تا الله خوشحاله چې الله خوشحاله الله به دې خامخا خوشحاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل سحر وختي راغی جومات کې مونځ یې وکړو د مانځه نه پس دقسې خلکو ته مخ مبارک راواړو بلکل مانځه پسې متصل او تپوس یې وکړه وی د چا نن روجه ده نفلي روجه حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پاسد د حضور پاک تپوسو وی د ماندن روجه ده وی چانن تپوس کړی د مریض عیادت او بیمار پرسی د مریض چا کړی ده حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لږ جذباتي هغه الله رسول خو دغه د کور راووتو تا پسې مونځ وکړو نو موږ ته خو لا موقع نه ده میلاو شوې د بیمار د تپوس د بیمار تپوس خو هلک کوي چې د مونځ نه اوزګار شي بیا لاړ شي موږ خو دقه د کوره راووتو او نیټ جومات ته رال حضرت ابوبکر صدیق پاسد وی د الله رسول ما بیمار پرسې کړی د په لاره را روانو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه بیمارو وخت د مانځله و نو هغه کره ورننوتم چې شپه به پې څنګه تېره شوې شپه به ښه تېره شوي که سخته به تېره شوي نو ما هغه کره ورننوتم د هغه تپوس مې وکړه ما د مریض بیمه پرسي کړی بیا حضور پاک او فرمایل وی چا به نن صدقه کړي
حضرت عمر رضی الله عنه بیا پاسید وی دا الله رسول مون خو د صدقې ټیم لا نه دی راغلی مون خو همدقه د کوره راووتو نه اقرار او جومات ته منزله رسول الله مبارک چې دا فرمایا ته ابوبکر پاسې وی دا الله رسول ما صدقه کړې ده وی چې راووتم یو سړی اوږې نار راله مخې له راغی ما زر خپل زوی ته وی د زوی نوم یې عبدالرحمن ابن ابي بکر هله بچې ورشه کور ته لاړ شه او کور کې که څه روټۍ وي دې سوالګري ده دې غریب له ورکړه هغه لاړ او هغه نار له ډوډۍ ورکړه الله دم ما کړي دي رسول الله مبارک وفرمایل اے ابو بکر بشر بالجنه زیر قبول کا د جنت تعالی به خدای پاک جنت درکړي او جنت څومره لوی نعمت دی په څومره معمولی څیز الله ورکوي بیمار تپوس اوس موږ د بیمار تپوس نه کوو مونږ کې یو غم دی مونږ وایي ده ما تپوس کړی دی دی کوم زه نه دی کړی نه کوم هلکه دا خو تا د خدای دپاره ونه کوو ده نه دی کړی وکړه لاړ شه تپوس کوه پوښتنه یې وکړه چې د کړی دی خو تا د هغه بده دا ټیک ده دا نیکي ده هل جزاء الاحسان للاحسان یو سړی سره ښېګړه وکړي او ته ښېګړه وکړې دا هم نیکي ده خو بهترینه نیکي څه ده دا حضور پاک نه یو ځل چا تپوس وکړو وی دا الله رسوله ما سره یو سړی صله رحمي نه کوي او زیم ورسره نه کوم وی نه داسې مه کوه چې هغه نه کوي ته ورسره وکړه چې هغه صله رحمي کوي او ته کې دا خو تا د هغه بدل خلاص کو ټیک ته دې کې هم ثواب شته خو چې هغه در سره صله رحمي نه کوي او ته یې ورسره وکړې دا زبردست رشته ده نو مونږ وایو لکه زما تپوس یې نه دی کړی زه ولې وکړم هلکه پته نه لګي هغه ته به پته نه وه ولې ګیلې کې کیدای شي هغه به اوزګار شوي نه بعضې وخت یو انسان ته یو ضروري کار پېښ شي هغه اوزګار نه شي کیدای شي هیر شوي به یې مونږ نه ډېر هیر شي اکثر راته څوک اوی پلان کې وفات شوی دی رانه هیر شي وروستو راته را یاد شي دا خو انسان دی د انسان نه هیره ده یا څه بل څه وجه به او چې هغه نه ده کړې ته ورشه ته وکړه چې الله خوشحاله په بدل کار نه کومه دقسې زمونږ د جنازو قسم ده دې زما مړي له راغلی دی چې زه وکړم هلکه دا خو تا د خدای دپاره نه کړه دا خو تا د بدل خبره وکړه ده زما تپوس پوښتنه ده ما سره ښېګړه ده زما د پلار د بیمارۍ تپوس دې ما له دعا له راغلی دی ده زما قبر کې کار کړی چې زه ورله وکړم ټوله قصه زمونږ نن د عدل بدل روانه ما سره کته کې د نیکي کوم کته نه کې زه نیکي نه کوم ها ماشاءالله تا خو د الله دپاره ونه کړه تا خو ده دپاره وکړه نیکي الله دپاره وکړه دې نه دی راغلی زه ورځم زما د قبر کې کار نه دی کړی زه یې ورله کوم دې زما د پلار تعزیت له نه دی راغلی زه ورځم ده زما پوښتنه زما د پلار نه ده کړی او زه د پلار کوم ته ګوره الله خوشحاله که چې الله تا خوشحالي که نه دغه سړی به راځي ستا د خپو کې به پروت ملامت به درته ناست دی خو یاره ما خو یې تپوس نه وکړو دا یې زما تپوس ته راغی ملامت به درته ناست دی نو دا ګوره تپوس مې وکړه او دا څومره معمولي خبره په تپوس رسول الله مبارک فرمایي د نیکۍ اجر ته وګوره وایي چې څوک د یو مریض تپوس له لاړ شي یو مریض تر څو واپس کور ته نی را رسېدلی او یا زره فرشتې د ده دپاره دعاګانې کوي څومره لوی ثواب دی بلکې یو حدیث کې دا راځي چې کم انسان د یو بیمار پرختلې لذي دی د جنت په باغ کې روان دی نو زمونږ طالبان د دې درې توجیحات کوي اسانه دا ده که دغه وخت دی مړ شو په دې لار په تلو راتلو کې هغه سره تپوس پوښتنې وخت کې دی به نیغ د جنت باغ لذي احسانه معنا او بیا نفلي روجه نیول اوهو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې بیا په ژمي کې نفلي روجه الصوم فی الشتاء دا غنیمت بارده دی ډېر خشته ښکلې اسان غنیمت ورځ لنډه ده لوږه نشته تنده نشته او وخت پې کم لګي نو دا روجې په دې ژمي کې نیسئ دا نیکي د غټه نیکي د الله پې خوشحالي حضور پاک به د ګل پر او د زیارت پر روجه نیوله وایي په دې وخت کې زما عمل الله ته پیش کېږي نو چې زه روجه دار یم او زما عمل الله ته ورسېږي د جمعې به هم نیوله
د جمعې روژه به هم کله کله نیوله او کله به د اسلامي میاشتې 14 او 14 او 15 نیوله او کله به د میاشتې لومبۍ 3 نیوې او د میاشتې اخر 3 به نیولې بهر کې که نیولې شی نو خیر روژې دا دي اسلامي میاشت معلومه کې نن سبا د دې کلندرو نه خخ په اسانه پته لګېږي د موبایل نه په اسانه پته لګېږي او د هرې اسلامي میاشتې 14 او 14 او 15 نیسي دا مخکې فرض وي فرضیت یې ختم شوی دی او ډېر لوی اجر او ثواب دی یا د ګل او د زیارت فرض دا روجي نیسه په دې کې ډېر لوی اجر او ثواب دی او بله راله پکې صدقه او خیرات اوهو صدقه او خیرات خو دومره لوی اجر لري چې زه درته ویلی نشم یو ښځه وه او یو سوالګرې راغی یو سوالګرې ښځه راله په دروازه یې باد وکړه اواز وکړه ډېره زیاته یخني مې کېږي وکړه د خدای دپاره ماله څه څادر راکړه دې ښځې کور ته منډه کړې دې غریبې سره بل څه ونه یو څادر و ورسره هغه سوري و یو 3 ځایه پکې نري سوري او یاره هغه څادر یې راواغېښت او دې سوالګرې له یې ورکړه خورې دا څادر واله په دې ځان پټ کا لږ سورې خو دې خو ځان له وګنډه هغې وې بېغمه او سوبک پټې سوري پکې او یو 3 کجورې پرتې وې کور کې هغې راواغېښتې وې ته به اوږې مې دا کجورې مه خوره صرف 3 کجورې او یو څادر خاوند دې خو خاوند ته نه دی خبر چې زما ښځې دا صدقه کړې ده خاوند دې خوب ویني وی د قیامت ورځ ده د حشر د محجاس و محشر ورته وایي او دا ټوله دنیا په غوبل کې ده او دا خلک په ګرمۍ کې پراته دي او بل شان ګرمي ده او دا خلک څوک یو خوا منډې وي او څوک بل خوا منډې وي او هر سړی په خپل غم کې پروت دی دا سړی وي دې ښځې ته یو ځیم او یو تی او زمونږ هم ګرمي کېږي وی دې کې یو سړي یو غټ څادر راوړو او د هغې غټ څادر د پاسه یې په مونږ د پاسه خور کړ په مونږ باندې د بره نه نور بند شو هغه تو هغه ګرمي را باندې بنده شوه وی دا څادر 3 ځایه سوری و دا چې کبې را به یې د پاسه خور کو نو یو بل سړی راغی نو په هغه یو سوري هم څه شی کېښود بند یې که په بل سوري هم څه شی کېښود بند یې که په بل هم کېښود بند یې که وی خلک په تو کې تړقېږي او په مونږ د پاسه یخ څادر دی خشته مزېدار او یخ سوری دی ښځې ورته وی وی باس خبره دی خوب دې ټیک لیدلی دی وی ښځې څنګه مې ټیک لیدلی دی وی دقسې یو غریبه ښځه راله او یخني مې کېږي ما له څادر راکړه نو ما وله څادر ورکړه او څادر 3 ځایه سوری و تا چې د قیامت پر ورځ دا مونږ د پاسه څادر ولید دا هغه څادر و دا هغه څادر دی الله وی من جاء بالحسنة فله خیر منها دلته به څادر تا د ګرمۍ نه دومره بچ نه کړي لکه د قیامت پر ورځ چې دې بچ کوي دونه فایده به دلته در نه کړي لکه د قیامت پر ورځ چې الله دله کومه فایده درکوي او یې څادر سوري و ما هغه ښځې ته ووایي چې ځان لی خورې دا سوري وګنډه نو هغه تا ولیده چې 3 سوري په څادر کې او فرشتې د پاسه پسې شی کېښود او سوري بند کړل دی ورته وښول خاوند ته وله خدای پاک وښولو چې د صدقې دغه اجر او دغه لوی ثواب صدقه کې او قرآن شریف کې او رب العالمین په حدیث کې فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په حدیث کې راځي کل رجل تحت ظل صدقته یوم القیامه کل رجل تحت ظل صدقته یوم القیامه چې د قیامت پر ورځ به هر انسان د خپلې صدقې د سوري لاندې وي مونږ صدقه نه ورکوو صدقه څه ته وایي صدقه د الله د رضا دپاره چاله یو شی ورکول غریبه مور دی د مور دی مور له چې ورکې دام صدقه ده لور دی د واده ده او فقیره غریبه ده هغې له ورکې دام صدقه ده خور دی د هغې له ورکې دام صدقه ده نفلي صدقه ده ګاونډي له ورکې دام صدقه ده مالدار سړی دی یو وخت کې هغه محتاجه ده مالدار دا نه چې غریب دی په یو وخت کې یو شي ته محتاجه دی هغه له دې ورکه دام صدقه ده مونږ صدقه دې ته وایو چې پلار مړ شي او دیګونه او ډنګه وه او که په ښه نیت نو دا هم صدقه ده خو دا مونږ په ښه نیت نه کوو خفه کېږئ ما په دروازه باندې م کټ 5 کوتک والا ودرولي او چې کوم مسکین فقیر راځي هغه شړو
او چې کوم ماشومان یې هغې ته هغه د الله سوال و هغه روجې چې ته نه خورې او یا چې ته سوالګري وي هغه ته د لاس هغه روجې ږدو ټیک ته د الله سوال روجې پلیتې نه دي پاکې دي خوړلی شي خو دا توهین دی دا سپکوالی دی نو دا خو صدقه نه که صدقه خدای ده چې دا کوم مسکین فقیر دی ټول نه مخکې ورکوي او صدقه کې ښه شی ورکوه چې الله پې خوشحاله شي حضرت ابو طلحه رضی اللہ عنہ چې کله آیت نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چې کامل نیکی دا ده چې کم شی د خوښې د خدای په لار کې خرچ کې نو د جومات ته مخامخ یو باغ و هغې ته به بیرحا وي ډېر اعلی باغ و د کجورو او پکې خشته ښکلې یخې اوبه وې حضور پاک به هغه باغ ته ته و د هغې هغه اوبه به یې څکلې بس فوراً راغی رسول الله مبارک ته وی الله آیت نازل کړ چې بهتره نیکي هغه ده چې کوم شی د خوښې بل لی ورکې وی بیرحا باغ د الله رسوله ما د خدای په نوم وقف که خیراتي دی او تا ته مې اختیار درکړه چې ځع حیث شئت چې کوم د دې خوښې هلته یې ورکه یره حضور پاک په دومره خوشحاله شو وی بخ بخ لکه مونږ پښتو کې وایو واه 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 دومره خوشحاله شو ذالک مال رابح او یو روایت کې ذالک مال رایح دا جاري صدقه ده دا فایده او ګټندویه پښتو کې مو وایو ګټندویه صدقه ده او داسې وکړه قد سمعت وقلتا چې څو ما واورېدل خو داسې وکړه چې دا د خپلو رشته دارانو کې کوم غریبانان یې غیلی ورکړه په رشته کې چې کوم غریبانان نو په رشته کې چې کوم تربوران او غریبانان نو په هغې باندې هغه بخت تقسیم کړه صدقه کې ډېر لوی اجر دی ډېر لوی ثواب دی کل رجل تحت ظل صدقته یوم القیامه قیامت پر ورځ به هر انسان د خپلې صدقې د سوري لاندې به سرسایه لکه مونږ وایو په پښتو کې باباجي زمونږ به وي دا سرسایه ورته ولې وایي سایه سوري ته وایي دا ستا د سر سوری دی سوری د قیامت په ورځ به ستا دا سرسایه د سر سوری وي او د نور نه به پرې بچې د نور د تو نه به پرې بچې مونږ بیا په صدقو کې څه کوو مالدار له روجې پخې کو پلار مې مړ دی مالدارانو ته غریب ته نه وایي غریب ته ملته کوتک وویل او دروړي دا مه پرېږده د لاس ووال روجې ورته ږد دا صدقه ده دا خیرات دی ښه صدقه جاري صدقه ده جومات کې ولګوه بهترینه صدقه قسم دی که ردې نه بلی نن سبا جومات کې پیسې مونږ جوماتونو په چندو جوړو ولې څوک نه ورکړي پلار دې مړ دی رور دې مړ دی 10 کاله مخکې مړ دی 15 کاله مخکې او جایداد یې درته پاتې دی ورکړه صدقه جومات کې هم بس کېږي جومات د ځمکه واله په خدای که ردې نه بهترینه صدقه بلې چې قسم مې راته وخوړ مونځ پکې کېږي تلاوت پکې کېږي ماشومان سبق پکې وایي ذکر پکې کېږي الله له دې ورکړه او جومات ته جوړ کړه جومات چت ته پې واچو او هغې له دې پیسې ورکړې نو د دې نه ښه صدقه به لکه پلار ته که ثواب رسې او بخې رور دې مړ دی ښځه دې مړه ده خاوند مړ دی د ښځې او صدقه کې د دې نه بهترینه صدقه بله نشته دا روجې موجې او دیګونه میګونه ډنګول منګول دا ما د دې انکار نه دی کړی دا مې یو صدقه د خیرات دی خو چې نیت د ریا دې نی او په صحیح طریقه یې وکړې خو چې ویې خوړې صدقه دې لاړه ختمه شوه چې خیر دې ته ورسېد خبره ختمه شوه او دا د جومات صدقه لکه دا ځمکه چې چا کومو مشرانو بخلې د پښتنو نو هغې به قبر کې پراتي پته یې نشته څونه پورې به هغوی ته ثواب میلاویږي وعدت یې جي صاحب د خدای پاک وبخي دا لږ ځای نه دا دې خوا دی دا د دې ادبرجۍ نه لږ دې خوا دا د هغو زه لاړم و شریف ماما دې خدای پاک وبخي دواړه وفات شوي دي هغه ته مې تراده وپسې دوکه لږ ځای دی جومات ته راځه یې لاړو مې هغې ته ورپسې مونږ ویل جي صاحب ستا دلته کې د کور و مونږ ویل غوندې ځای هم پکار دی جومات دپاره هغه ویل زه سبا درشم سبا راغې صاحبه او کونټۍ ورسره و څونه ځای پکار دی دا د یو ډنډه غوندې وه څونه ځای پکار دی مونږ وی دا ځای پکار دی چې مونږ دا دیوال ورباندې نیغ کړو جومات کوټه لږه اوږده کړو نه وی دا خو ډېر معمولي شی دی دا نه ورکوم خدای له به دونه پوټې شی ورکو دې ته ایمان اوس وی دا اوس د زړه خبره ده الله له خدای له دا پوټې شی الله له غواړئ ځان له خو نه غواړئ او دومره پوټې شی د خدای له ورکو راشه را کوټې زما واله چې څومره م پکار دي دلته راکاږې زه به تې ځم بله ورځ ما نه وروستو پاتې
مونږ وی بس څونه پکار دی ګیل کار هم راوست کړي دغه پکار دی هلته یې کرخه راښکه دا ګوره دا صدقه خلک ورکوي خو دا یو عجیبه خبره ده چې خدای له زه لږ شی ورکړم الله له ورکوم او لږ شی ورکړم نه دا سوځېدلې ډوډۍ د زما بچې نه خوري دا ورکه طالب له های خدای له سوځېدلې ورکې یاد وساتئ زما ورونو رسول الله مبارک فرمایي د ځانه نه وی چې کومه صدقه و خیرات کې دا مخکې د الله لاس له رسېږي وروسته د بنده لاس له رسېږي ما چې دله ورکړه دله مې ورکړه ظاهر کې خو له ده لاس ته لاړه لیکن دا د ټولو نه مخکې د چا لاس ته رسېږي د الله وروسته دله را رسېږي الله ته خبردار نو خدای له څه وی ډوډۍ ورکړي اوس هم د طالبانو ښه بعضې خلک وظیفه ورکوي د 3 ورځو د 4 ورځو زړه وظیفه پر کې پرتی نو هغه ورته په لوښي دا مونږ ته طالبان فریاد کوي وی بعضې خلک داسې ترکاري راکړي چې هغه د 5 ورځو د کورونو ترکارو کې واچو هم ورسره لاړه شي برباده شي هم بین کوي های دا کېده دا ډوډۍ کېده دا مه خرابوه دا به طالب له ورکو ښه نو طالب راغلی ورکړی به دې وکړ نه دا نه پاتې شوه نو دا به سبا ورکومه نو سبا دې لږه ورکړه نو پر طرفه پرې کې بل ورځ باس ښه شي د هغه نوره ترکاري به سر برباده شي او بیا د دین طالب چې کوم پیغمبر حدیث کوم قرآن وی کوم دین زده کوي هغه له خدای چې بهترین شی وله ورکړه ښه شی ورکړه ورته ګوره چې خدای پاکې بدل درکوي او که الله دله د هغې بدل نه درکوي یو لوی عالم تیر شوی دی عبدالله ابن مبارک دا یو ډېره د عبرت خبره امیر المؤمنین فی الحدیث تمام علما لیکي چې د حدیثو بادشاه او ډېر لوی سړی په خپل هم ډېر زیات مالدار او دا غزان له د حدیثو واقعات دي چې ته مقرره له بل وخت به درته وویم په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید او حضور پاک ورته فرمایي چې په کوفه کې یو تاجر دی او سوداګر بهرامي نوم دی هغه زمانه کې دا کوفه دا ګورې فارسي وه دا کوفه او بصره دا فارس و تاریخ وګورئ تاسو جغرافیه دا فارس و دا خو وروسته بیا صحابه کرام چې لاړل د حضور پاک زمانه کې فارس به یې ته وي صحابه لاړل حضرت علی رضی الله عنه نو هغه بیا عرب لاړل هلته کې دارالخلافه منتقله شوه نو بیا دا وروستو عربي زده کړه نو عبدالله ابن مبارک هم د هغوی نه څه 2.5 کاله پس تېر شوی دی نو دا نومونه هقسې پارسي را روان پارسي پکې ډېره حده پورې چلېده نو بهرام نوم و د هغه نو پیغمبر مبارک ورته فرمایي عبدالله ابن مبارک ته وی لاړ شه په کوفه کې یو تاجر دی او بهرام یې نوم دی لاول به ورته زما سلام وی او د سلام نه پس به ورته وی چې ته به جنت ته ما سره یو ځای داخلېږي لویه خبره دا خوب د 3 شپې پرله پسې ولید او 3 شپې ولې دې پرله پسې ویني ده چې تپوس وکړه بله شاګردان یو په کوفه کې لکه تپوس وکړې بهرام څوک شته نو خلک ورته وی صاحب په بهرام خو مشهور تاجر دی دنیا یې پیژني لوی سوداګر دی دنیا پیژني خو مجوسی دی د اور عبادت کوي نو دې په اړه کې شک کې پرېوت چې خدای پاکه مجوسی ته څنګه د پیغمبر مبارک سلام ورسوم او مجوسی به د حضور پاک سره یو ځای جنت ته څنګه ځي یاد وساتئ ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء یو الله به هر چاته وغواړي قانون نه رحم ده خدای داسې دی دا الله نو به بخي خو شرک خدای نه مشرک نه بخلی کېږي بس دا فیصله ده او تله فیصله ده نو ته خو اور د الله سره شریکې ده اور عبادت کې ده اور عبادت کوونکی خو مشرک دی تا خدای نه بخي او خو دا څنګه پیغمبر مبارک سره به مشرک څنګه یو ځای دی هغه ته څنګه سلام ورسوم په سبا شپه بیا خوب اینې بیا شک کې پروت دی په 3 شپه بیا خوب اینې او ملګرو نه تپوس کې دقه یو مجوسي دی په کوفه کې هلکه کوفه لوی ښار دی ما له پوره معلومات والی بس وی صاحب بل څوک نشته بهرام نوم او تاجر دقه یو کس دی مشهور سړی بس د وی راشه څه چل بی لاړ صاحبه عبدالله ابن مبارک کوفې ته چې ورغې هغه تاجر له تپوس یې وکړه څوک دی دا منډی ده غټه منډی وه
اوس خو منډی ته ټرکونه او سوزکیان او ډاټسنې راځي. هغه زمانه کې به اوښان او قچرې او خره به په دې به سامان بار کېده، یو خوا بل خوا به منتقل کېده، برآمد او درآمد چې ورته وایي. غټه منډی ده او په منډی کې د دنیا په سلګونو نوکران دي او بین الاقوامي تاجر د انټرنیشنل د بار ملکونو د بار علاقو نه سامان راځي او نوکران ناست دي او په هغې بولي کېږي، هغه خرڅېږي. څوک مال وړي او څوک خرڅوي، څوک اخلي او بلا نوکران دي، مزدوران او لګیا دي او بورې دي او سیزونه دي او ګنډلې کېږي، اوښان دي او یو لوی حل چل دی. تپوس یې وکړه بهرام څوک دی، مخامخ کې کوم ناست دی دغه دی. دا عبدالله ابن مبارک مشهور سړی خلکو پیژنده چې د حدیثو لوی شیخ دی چې بهرام ته پته ولګېده او له راپاسې. که کافر هم دی خو خلک د مشر او بیا د مسلمانانو د مشر خلک قدر کوي او شاګردان ورسره دي عبدالله ابن مبارک سره. شاګردان ورته وایي حضرت څه کې په دا مجوسي دا د اور عبادت چې کوي دا الونه وي شاګردانو ته وایي د ما ورسره کار. یو شاګرد مې صاحب خو مجوسي دی ته څه کې هغه سره وایي د ما څه غرض دی ورسره هېڅوک نه خبري دا خبره لکې پرته ده. شاګردان مې خیال دا وکړه چې یاره کیدي چې عبدالله ابن مبارک مالدار سړی دی او ورسره څه تجارتي تعلق جوړی، تجارت هلکې کافرو سره د چین میل نه مونږ دا مالونه نه راوړو. چې څنګه ورغی عبدالله ابن مبارک هغه هم دا ګمان وکړه چې مولوي صاحب راغی ممکن ده چې څه تجارت به ما سره کوي. ډېر عزت یې وله ورکړ. عبدالله ابن مبارک وایي ته بهرام تا سره زما ځان له یو غرض دی خو چې بل څوک نه زه ورته وي. ډېره ښه صاحب یو کوټې ته لاړ دننه شو. همدقه بیا ویمه شاګردان هم دا سوچ و چې څه تجارت ورسره شروع کوي. د هغه هم دا سوچ و چې کیدی شي دې څه مال اخلي راخلي. چې دننه شوي دروازه بنده که بنده یې کړه. وی بهرام ما خو پیژنې او حضرت عبدالله دې نوم دی او د پیژن مسلمانانو د حدیثو لوی عالم یې. زه راغلی یم او تا نه یو تپوس کوم خو ستا دې په هغه ذات قسم چې ستا ایمان دی پې نورې خبرې نه کو ته منې ما ته به رښتیا خبره کې وایه صاحب. وی تا څه داسې نیکي کړې ده چې په هغې ته مطمئن یې وټه نیکي دې کړي راته وښایه. هغه وی زما خو څه خاص نیکي نشته او څه نیکي به مې کړي ظاهري د دنیا نیکي به ووایو ځکه د کافر اعمال د خدای په نزد مقبول نه دي. څه داسې عمل دې کړی چې ته پې مطمئن یې ده به داسې ووایې یاره ما خو څه داسې عمل نشته خو دې منډی کې دا زما تاجران دي ما ته ایس حساب کتاب د خپلو پیسو نه لګي دغه منیجران دي مونږ ورته دې زمانه کې منیجران وایو هغه زمانه کې چې هر څه ورته وي او دا لګیا دی او شی خرڅوي او اخلي او قرض هم ورکوي او نغد هم ورکوي او لګیا دی او سیسټم روان دی. او دا مې ویلي دوی ته که غریبي پیسې ورسره نه غواړئ. یو سړی قرضدار دی بعضې وخت په تجارت کې بعد انسان قرضداري شي نو که په تجارت کې قرضداري شوي بس معاف کوئ او که چېرته څوک راشي او د ډوډۍ وخت یې ډوډۍ ورکوئ د اوبو وخت یې اوبه وله ورکوئ دقه نیکي نه نه دا وی وړې خبرې تا چېرته یو نیکي داسې کړې ده چې هغه یو عمل به ویم زه بیا یو ښه کار به ورته ویم نیکي به ورته ونه ویم یو ښه کار دې کړی دی یو ښه عمل دې کړی دی چې ابه ما ته وایي چې څه دې کړی دا خو وړې خبرې دا خو هر څوک کوي داسې عمل چې تا کړي او ته پې پوره مطمئن چې یو ښه ښېګړه مې کړی یو ښه کار مې کړی. ابرهان ورته وایي چې ښه عبدالله ابن مبارک یو ښه کار مې کړی دی خو چاته به نه وي زه تا سره دا وعده کوم چې دی تا ته ویم ته به ما سره دا وعده کې چې تا خبره به چاته نه کې بس دا زما ستا منځ کې شوه وعده شو. وی عبدالله ابن مبارک زما یو زوی دی او بل مال مې دی دومره دولت او مال دی په خلکو مې پورې دی او نغد هم دی چې ما ته د خپلو پیسو هېڅ معلومات نشته او دغه منډی ته وینې مالونه خرڅېږي غښتلي کېږي دا اړتیان پکې خپل ځان له هغه د دلالۍ شی مخلي که نه او لګیا دی تجارت هم شروع دی. زما د زوی واده غواړم ما وی راشه پیسو باندې څه کومه داسې واده کوم او داسې خیرات کوم د مجوسیانو په ذهن کې چې کوم خیرات دی چې داسې بړو چا کړي ما اعلان وکړو چې هر خاص و عام ته اطلاع ده او زما د زوی واده دی ټول به راځي. هلکه دا ګورې ما ته هم یاد دي پخوا د پرلاله هغه ډمامه به یې ترخ کې نیولې وه او ډنګوله به
دا خو مړه اوس دا خلک ډېر شو اوس دا شی څوک نه کوي نو په محله کې به هغه ډمامې والا ډمامه والا ډب 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 خدای مو بخا د پلانټي خیرات دی تاسو ټولو ته خبر دی راځئ به دا رمایت دی یا په نږدې 2 محلو کې خلک به رالل اوس خو هغه شی نشته اوس هوا ډمامه نو هوا شابه اوس هوا چې پت په فیسبوک در پسې بشیر جان د پیښور نه رانغی نو یاد سات نو دا به بیا څوک مړی اوس خو ښې وه اوه نه تلل هغې کې به حیا وه پېژنګلو به وه مخصوص کسان به لږ به چاته به بې تپوسه سوال نه پیدا کېږي چې یو سړی به د چا خیرات ته لا او بې تپوسه سو چې پرشته کې به دی وی خما پسې خط را لېږلی دی چې په خپله نیولې نه ورځو او ما ته یو ته ویلي دي 2 به نه ځي تاسو ته اوس خو مخکې ورځو کې یو سړی تلو چې ته شادي حال کې ډوډۍ ته ناستو نو هغه شادي حال والا ورپسې راغی لکه وي دا ته څه کې روزانه راځې او چې دلته شادي حال کې زمونږ د خلکو ودونې روزانه ناستې ته په کورسې دا تا ته چا ویلي وایي ما ته دا واده خاوند په خپله ویلي دي په خپله هغه وایي تا خدای غرق که دا د ماشوم حقیقه ده د واده نه لیده چا دا حقیقه ده د ماشوم وایي ښه خدای ته وګوره اوس الموایا اوس خو بې تپوسه خلک ور روان په پېښور کې دا شی ډېر زیات دی دا بې دعوته ورتلل کبال کې ځان له 50 روپۍ پرتونه ورکولو یا په 100 روپۍ هغه د کبالي پرتوګه او ځان له یې کوټ موټ اخیستي په 12 روپۍ باندې او د 15 روپیو تورې چشمې اچوي او لاس کې کونټېله بیلې نیولې او دغه څه وایي دا د مخامخ ناست دی دا څه ورته وایي امین وایي دا لوبه ما ډېره کړې ده وایي وی دا ما کړی مخامخ دا یې ناست دی ویل د خدای نه معافي غواړم په دا کار مې کړی دی وی زه به روزانه په پېښور کې ګرځېدم په شادي حالونو دا ډوډۍ به مې خوړی بهر کیفه نو دا لوبه د نورو هغه را رواني ښه پتلون دی او پینټ دی او شرټ دی او کونټۍ ده ورسره او چشمې دي او چې راشي هغه باندې څوک ګما خو پولټیکلي جټ راغی په دروازه ورته ښه مدهدار سلامه کوي او هغه زوی وایي پلار به مې ورته ویلي پلار صاحب راځه دلته کښېنه صاحب او صاحب نه دی کباړي شیزونو کې ځان تړلی دی او په ډوډۍ ورغی یو او بیا د ظالم بچي یو کې وخوري هغه نری مری ترې راغونډې کړي نو غاښ کې ډکې مې کې ووایي نو لاړ شي نو په بل شادي حال ورننوځي 2-3 ووایو دا ګناه بالکل ګناه شرم هم کو بې حیاییم ده او رسول الله مبارک فرمایي بې تپوسه بې دعوته چې پردی ډوډۍ له ورغېسو دخل سارقا وخرج مغیره غل ورننوت او ډاکو دې راووت دا کې وګورئ ولې ګناه کې حرامه مړه دا خېټه خو لاندې ده دا خو بره نه ده امینه توبه ایستلی اوسه او زه توبه ایستلم کور ته خو به دې نه وړې په زیب مې وایي یاره دا به دې م کړې د واده نه مخکې خلا وي د واده نه مخکې خبرې دي د وادې نو کړې مطلب دا دی که واده کړی بیا به کور ته موړې عمر حیاته څه وایي توبې په یقین دې پرې نه راځي او ما اوس خو زما پې اوس هم شک دی دې به اوس هم داسې ګرځي نه منې کېږي ګوره 2 ګوان راغلل عمر حیات هم راغی او میا صاحب هم راغی وي منې کېږي نه بهر کې زمارونو خبره مې دې پورې کوله هسې خوشطبي مو ورسره وکړه امین ښه سړی الله دې وله خیر ور بنیادي خبره دا ده چې هغوی چې زما د زوی ما وی چې راشه هر حاس عام ته اعلان مې وکړ چې څوک کمی زما د زوی واده دی ډوډۍ له برابر هېڅوک به نه پاتې کېږي نه غریب نه مالدار نه خپل نه پردی ماشومان او زنانه دې م راځي زنانو له ځان له ځای مې موقع راکړه سړو د ځان دپاره او سیبا د دنیا را خوشې روټۍ خوري یو ورځ نه څو ورځې روټۍ روانه او یوازې ډوډۍ نه ما ځان ته ګفټونه مې ښودي جامې پیزا چې کوم به داسې غریب و هغه له مې جوړه جامې هم ورکولې چې د چا به پیزار کمزور و هغه له به مې پیزار هم ورکول راشه دا م واله او چې څوک بده و چې کور ماشومان دي غریبانان هغوی ته مې کور ته موړی یاره وی سور ودې زما دا ډوډۍ وچرېده او اعلانونه وشو چې چا نی خوړلې خدای ته وګورئ راشئ وخورئ
او زبردست پیجامی او پیزارونه مې خو ویشل یعنی تر دې حده پورې عبدالله ابن مبارک ما سامان وویشو چې اخره کې کم لوښي و که نه ما نوکرانو ته وې دا لوښي هم دې خلکو له ورکې دا سودا سامان پکې ور واچوي ځان سره یوسي ښه دی خلکو پرېمانه دا روټۍ وخوړه او کور ته یې یوړه لوښي هم یوړل او عرض وایي چې دا اخري شپه شوه او زه ستړی وم ډېر زیات نوکران هم ستړي هم لاړل اوده شو او زه هم ستړی وم زه هم خپلې بالاخانې ته وختم او زه سملاستم او نیمه شپه شو او زه اوده شوم دی کې ور وټکېده دا اوس دی عبدالله ابن مبارک ته قصه کوي چې ور وټکېده نو ډېره سخت غوسه شوم چې دې وخت کې د خدای نیکبختو چې له اوده شوم او ستړی وم او خوب راغی د خوب را پاسولو نو ما ویل چې دا چې نوکران غریبانان ستړي دي هغه نه ویښومه نو په خپله راکوشم دروازه مې کولاو کړه چې مې کولاو کړه یو زنانه ده د دروازې مخې ته ولاړه ده او ډیوه ورسره ده او ډیوه پړق پړق کوي لږ غوندې تیل پکې دي بس مړي وایي ما ته وایي چې عبدالله ابن مبارک دا بهرام زه راغلی یم دې ډیوه کې تیل نشته او تا له رالم په تا مې زړه خېږي دې کې ما ته لږ غوندې تیل واچوه وایي صاحب مې دا زړه درد کوي چې دې وخت کې اوس د تیلو ته دې څه ضرورت دی شپې او سهار له دروازې راشه نو زه خو خیرات کوم خلکو سره ښېګړې کوم نو بوتل به راته تیل ډاکټر ما چې ته دې وخت کې موږ د خوبه پاسولو او دې وخت کې په تیلو څه کې وایي راته وایي چې بهرام زما ماشومان بچي دي یتیمانه وږي دي نر نور دي جاړي ډیوه کې مې تیل ختم دي نو ما وی چې دا ډیوه ورته برابر کړمه نو زه به م ورته ګورم ما ته به م ګوري او که ډیوه مړه شوه نو د لوږې د لاسه روغړېږي په دې ځمکه باندې د خېټې درد دی د لوږې د لاسه نو ما ته به نه ښکاري او دوی ته به یو بل هم نه ښکاري نو زه ډیوه به بله کړمه که په دا رڼا کې پې شپه تېره شو وایي چې دی وایي نو ښه غوسه راغله ما وی ښه بچي دي یتیمانان دي اوږي دي او د لوږې د درد د وجې نه جاړي او تړتېږي وی او ما وی چې تا ته پته وه چې زما د زوی واده دی وی او تا ته پته ده چې ما اعلان کړی چې هر خاص و عام راشئ دا راته پته وه نو بیا ولې نه راتلی بچي دي ولې د لوږې مري چې دونه دنیا راله ډوډۍ وخوړه ما خو په خرڅوله نه خیراتي مې ورکوله نو بیا ولې ته رانلې بچي دې ولې رانه ویستل او تا ته پته وه چې ما ګفټونه هم ورکول وایي چې د دې ښځې څادر ته مې وکتل څادر یې ټول شلېدلی و دی په دې ځان له ګنډلی و او چې پیزار ته مې وکتل نو کیړی میړی پیزار یې پخپو دی هغه هم شلېدلی زړه مې پې خفه شو دومره مسکینه او فقیره ښه ده دا راته پته وه چې زه خلکو له جامې ورکوم پیزارم او بهرام پته ورته نو ولې نه راتلې پیزار به مې هم درکړی دا جامو ته دې وګوره د پړونې لاندې کې ما د هغې جامو ته وکتل هغې ته هم ټوټې لګېدلې ما به دله جامې هم درکړې پړونې پیزار به مې هم درکړی بچي دې اوږي دي کور ته به دې موړې وه دا راته پته وه چې ما خلکو ته وې کور ته موړې او بهرام دام راته پته نو ولې بیا رانلې وی دې ښځې ما ته ووایي چې بهرام مهرباني وکړه زما په زخمونو پټی مه لګوه په زخمونو زما مالګې مه دوړوه بس یو 2 قاشوغې تیل درنه غواړم هغه راته واچوه تا باندې مې راوخته په دې نیمه شپه کې مې بل څوک نه شو پاسولی واچوه وایي ما ورته چې نه اول به راته الوې وایي دا ما ته چې بهرام که راته اچی تیل واچوه کنې د بل چا دروازه وه ما ته بچي وږي دي یوازې مې پرېښودل بچی مې چغې وایي د لوږې د لاسه بچی مې په ځمکه لوغړېږي وږي دی او ته ما سره باسونه کوې ولې رانلې ولې رانلې بس دا خبرې پرېږده ښه راته پته و نه یم راغلی چا منې کړې نه چا شړلې نه نو ولې چې چا شړلې نه چا منې کړې ته پته به نو ولې رانلې د خدای نیکبخت دی هلته تپوس ته کوم هلته ته ویم ولې رانلې وایي هغه ښځه سترګو کې اوښکې وګرځېد وایي ما ته وایي چې بهرام که تیل اچی واچوه که نه اچی د بل دروازه وامه زما پر هر باندې مالګې مه دوړه بس تال نه وی ما وی چې بچی لږ پوه شومه چې د دې ښځې څه مجبوري ده غوسه مې لږه راښکته شوه بچی جامې هر څه ډېر دي هسې د نه ځان پوهیومه چا به شړلې که نه چې ته راغلې چا به منې کړې چې ته راغلې
وی دا ښځه بار بار ماته وایي چې بس 2 قاشوغې تیل غواړم بس مه کوه خو چې ما مجبوره کړه وی ما ته بهرام زه او زما خاوند مونږ سیدان یو د رسول الله مبارک نوسي او زما بچیم سیدان دي د حضور پاک اولاد دی او زمونږ نیکه اعلان کړی دی رسول الله مبارک چې زما بچي به صدقه نه لري تا صدقه کړې وه خیرات دې کړه او صدقه و خیرات زمونږ نیکه اعلان کړی دی چې زما بچي صدقت به نه کوي بنو هاشم ټولو ته اعلان کړی چې دا صدقې به نه اخلئ انما هذه صدقات هي غسالات الناس تاسو به نه اخلئ نور خلک به اخلي خو زما اولاد به صدقه نه اخلي تا خو صدقه کړې وه که توفه ډالۍ وه نو ما به اخیستې وه او زمونږ د پیغمبر اولاد یو سیدان یو موږ صدقې نه اخلو دا وجه ده کوم ځای دی کور پلان کې ځای کې زه د درالم کور ته ننوتم او خوراک ډوډۍ هر څه مې برابر کړل او جامې مې برابر کړل پیزار مې برابر کړل نوکران راویښ شو هغې ویل مونږ وړو مینا د دې ښځې بېعزتي نه کوم د دې حیا نه علم په دې څوک نه خبرو هغه پڼ مې را په اوږه کړ د جامو د پیزار د خوراک د تیار خوراک هغه ښځې پسې لاړم ډیوه کې مې تیل ورته واچول ځان سره بوتل تیل مې یوړل همدا تیل دی واله او واقعي چې ورننوتم هغه ماشومان په دې ځمکه رغړي ده لوګېدله ای مورې خېټه مې درد دی ډوډۍ مورې سره وړه اوږي درد دی خوب نه راځي په دې کټ کې او په دې ځمکه دا ماشومان بچي تړقېږي او دا د لوږې د لاسه غریبانان تاویږي را تاویږي وی ما زر ولا خوراکونه کېښودل هغه ماشومان مې ماړه کړه ماړه شو او هغه پیزار ورسره مې ورکړل او ما هغه ښځې ته وویل چې کل دا صدقه نه ده دا تحفه او ډالۍ هدیه مې روه دا تحفه را داوانه او چې کله هم تا سره خلاصېږي څه نو تا د به دلته راځي بېغمه اوسه رحم مې راغی په هغه ښځه هم او په ماشومان هم وی هغه ښځه ماشومانو ته وی دا بحرام دی عبدالله ابن مبارک ته وی چې عبدالله ابن مبارکه چې کله ماشومان ماړه شو دله خوشحاله شو نو هغه ښځه بچو ته وی چې بچې بحرام کاکاجي ته خو لږه دوا وکړې که نه ماشومانو هغه پوټیني لاسونه الله ته اوچت کړل معصوم دی که معصوم خو د ګناه نه پاکي الله ته لاس اوچت کړل یا الله دا سوال درنه کوو خدایه که دې بحرام کاکاجي په دا نیمه شپه مونږ ماړه کړو مونږ له ډوډۍ راوړو او مونږ له جامه راوړو تحفه یې راوړه صدقه نه ده الله دې زمونږ د نیکه سره یو ځای جنت ته داخل کا عبدالله ابن مبارک دقه مې یو ښېګړه کړې د نور ما څه نه دي کړی عبدالله ابن مبارک ورته بحرام مبارک دش دغه ماشومانو دوا قبوله ما 3 شپې خپل مبارک پیغمبر په خوب کې لیدلی او هره شپه راته وایي چې لاړ شه او بحرام ته زما سلام ووایه او دا ورته ووایه چې ما سره به یو ځای جنت ته داخلیږي او زمانونو دلته به ستا زړه کې یو سوچ راځي چې د کافر نیکي خو خدای نه قبلوي قرآن شریف کې الله فرمایي چې او کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء په یو ځای کې بل دی راځي څنګه دی وقدمنا الى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا لکه ګوره زه حافظ نیمه کله رانه آیت ګډوډ شي کله دې څومره نیک اعمال دي چې ایمان عمل سره نه د خدای په نزد نه دی مقبول لیکن زموږ علما دي کتاب الایمان کې مونږ طالبانو ته وایي چې یو کافر په دنیا کې کم د خیر ښېګړې کار او دې مړ شو ختم اسم نشته دې اجر نشته په آخرت کې خو که چېرته دې مسلمان شو دا کافر نو د کفر د زمانې کې څومره نیکۍ او خیر ښېګړې دي اوله خدای د دې وروستني ایمان د وجې نه مقبولې ګرځوي حضور پاک فرمایي وی 3 کسان دي چې الله ډبل اجرونه ورکوي
پاغی کی یو رجل من اهل الكتاب یو اغا سړی دی چې هغه یهودی یا عیسائی دی آمن بنبیه و آمن بمحمد صلی الله علیه وسلم ایمان دی روړه د کفر او حضرت څوک دی هغه د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د حکیم ابن حزام حضور پاک ته وی د الله رسول ما خو په کفر کې بلا صدقې کړې دي ما خو په کفر کې صله رحمه کړې دي ما مریان آزاد کړې دي د هغې څه اجر به میلاویږي که نه وی او اسلمت على ما اسلفت من خیر چې ته اسلام دې راوړه نو ادې مقبولې دي ادې پیک دې که دې نه وې راوړې نو هر څه خطا او دویم دا چې د کفر په اعمالو په دنیا کې الله بدل ورکوي وره کافر دی کافر د کافر عمل خو چې ایمان نه هېڅ شی نه دی لیکن د اخلاصو رب العالمین ورته څه درجه ورکړه درجه یې ووره چې دا خبره بهرام واورېده بس وي عبدالله ابن مبارک لاس را دې خوا کا چې د ایمان راوړل د ستاسو پیغمبر نه منم ستاسو دین نه منم او بیا په ما سلام را لېږي او بیا ما بدن سره یو ځای جنت ته بوځي هغه بهرام الله مسلمان کا راغی چې څومره رشته دارانو ټولو ته ما سره کا رشته ساتئ ایمان به راوړی هغه خدای مسلمانان کړل او چې څومره نوکران وي زما منډی کې به هغه څوک کار کوي چې څوک مسلمان وي کافر به زما مزدوري نه کوي کافر به زما نوکري نه کوي هم ورسره خدای ټول مسلمانان کړل صدقه ډېر قیمتي شی دی زما ډېر قیمتي شی په دنیا کې خدای اجر ورکوي او په آخرت کې الله ورکوي په قبر کې خدای پاک دا صدقه به پتا باندې سورې کوي په قبر کې د الله د عذاب نه به بچ کوي خو اخلاص ډېر ضروري شی پټه صدقه ورکوي رسول الله مبارک فرمایي هغه صدقه چې په خلاص باندې کومه خرچه کې ما تنفق یمینو نو لا تعلم ګس لاس دې ته خبرېږي نه ګس لاس نه خبرېږي داسې صدقه ورکړه پټه صدقه ورکړه هېڅ په مخ خبره وه د ټولو نه بهترین مصرف جومات دی د ټولو نه بهترین مصرف صدقه ده او ورونو ګورې اوس هم ډېر خلک نار نه ور روان دي ګورې دا مو وایه اوس هم شته دا یو څو کاله مخکې کوړي نه را روان وم او کتلمه اوس مې هیر دی نو د کوړي نه بار یو ډېران وي داسې مشترک غوندې یو بوډا بابا وی داسې لاسونه د غریب رپېدل او په ډېران لګیا یې د هغې نه سره غونډئ دا زړې ټوکړې موکړې او دا شیزونه را غونډئ ما هغه ډېری ورته ویې مې تو درې کاله هغه مې روغ بابا دلته راشه دا څه کې هغه داسې غریب دغه غوندې شو ویرېد مې نه بابا جي تپوس ته نه کوم دا څه کې وایي دا را غونډومه دا خرڅومه مې په دې څه کې وایي بچو له پې رزق روزي ګټل بچی راته نه بابا جي څه د دنیا کار نه کې وایي پاپړ خرڅومه مولي صاحب په هغه نه خرڅېږي څوک نه دي بچی نار دی نو دا کار دا به څوک نو کم دی نارو او ډیران باندې به څوک وګرځي مونږ خو دې پوزه پټول او ډیران کې او تاسو نه سولې چې په دې لاره ځئ دا ماشومان په دې ډیرانونو نه ګرځي دا ټوکړي وکړي نه راغونډئ دا د خیر وجه راغونډئ دا د خیر او د چا قسم په خدای قسم راته خورم زه کله کله ناوخته راځم کله په دې موټر وی باندې راځم نو دا چې کوم انټرچینج دی او د دې نه کوزېږم یاره 11 بجې یو ورځ را روان وم 11 نیمې 12 بجې اسلام آباد ته تلم را روان وم هلته ماشومانو دا پورپوره کسري دا خرڅول دا شیزونه ماشومان بچي جینکې ولې دا خرڅوي د دې پلاران نشته د دې میندې نشته ولې نشته دا مجبوره دي غریبانه ته به د شپې خپل بچې بار وباسې چې ورشه پاپړ خرڅ کا ته به خپله لور ماشومه د شپې وباسې مونږ خو چې ماشومان نوسان وسلي چې په بله کوټه کې چغه ووایي نو مونږ له خوب نه راځي او دا ماشومان غریبانان په دا نیمه شپه کې په د انټرچینج نه بار ولاړي او دا څوک پولې خرڅوي او څوک بل شی دی سوال نه کوي زه وایم دا سوالګري نه دي سوال نه کوي او موټر ته را مخکې چې دا خرڅوم دا خرڅوم دا خرڅوم دا د خیر وځای نه دی نو دا د بدر وځای د دې ماشومانو درک نه لګي د دې د مور درک نه لګي د پلار درک نه لګي که لګېري یا به پلار ناجوړه په کټ کې په پالک پروت وي یا به مور ناجوړه ورته پرته وي او موږ به څه وایو ماشومان دې سوال کوي ورکړه د خدای ظالمه 11 روپۍ ورکړه یو 20 روپۍ ورکړه هر څه چې کوي خدای پیچا ماشومان پیچا
دا واړه دا نار دي غریبانان وګیریږي. نن سبا کو چې یو بیمار یو زنانه خبرې رانه اوږدې شوې، یو زنانه وی مولوي صاحب ویې ژړل ماته یو غوا مې وه یوه غوا، ما به په خپله تلم او دې غوا له به مې په پټو کې ګیا کوله په خپله. خاوند مې نشته مړ دي، ماشومان مې یتیمانان بچي دي، ما به له ګیا کوله په پټو کې. مازدیګر به ووتم او ما به وله په پوله ګیا ریبله او دا غوا به مې سروله، هغې نه پی مې اخېستل او ماشومانو کار پرې روان. دقه یتیمانانو دقه غوا وړونه په سر کو، زه به په خپله ګرځېدم سروله به مې او ګیا به مې وله ریبله، پی مې ته اخېستل چې ماشومانو کار پرې کېږي. یو راته ناجوړه شو، لاړم ډاکټر له، هغه دا ټېسټ او دا ټېسټ او دا مې ورته دي ووایي چې زه دومره غریب یم. وایي او څه مې ورته ووایي؟ ویل غوا مې خرڅه کړه، د غوا پیسې مې لاړې او ماشوم هم جوړ نه شو. ای ډاکټره د خدای له به د قیامت پر څه جواب ورکړي؟ ای ډاکټره خدای سره به څه کوې؟ قبر سره به څه کوې؟ خپلو بچو له بنګله جوړې، خپلو بچو له موټر او خپلو بچو له عیاشي کې، او بل کونډه او یتیمانان بچي ظالمه غرب ته کړل، سته خیرات یې نشي ورکول. او خپل زوی ته ویلي سلمان ته مې بچې ورې که یتیم کونډه نه دې پیس واغېستې یا دې ټېسټونو کې پیسې واغېستې ګورې ده به ښه پیسې خدمت وکړه. مولا نه طالب نه به هم نه دی، غریب نه به هم نه، مسکین نه به هم نه دی، بلکل به ترې نه. او تپوس ورپسې کوم معلومات یې اخلم نه دي. مړه ډوډۍ به خدای درکوي، ستا دا نوړی تېرېږي څنګه؟ ستا بچو ته چې دا فروټ دې ماښام کېښودل او د دې ښځې دا غوا خرڅه کړه، د دې یتیمانانو دا وینې دې تېرېږي څنګه؟ د دې کونډې دا مال دې تېرېږي څنګه ای ظالمه؟ ته د خدای نه نه یېرېږې. نو زموږ د علما لیکي چې د ټولو خلاصه د الله ذکر دی. الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار ای بندگانو، د الله په ذکر، د الله په یاد، دا په زړه کې اطمینان پیدا کېږي. تطمئن القلوب، زړه کې سکون پیدا کېږي او زړه پې خوشحالېږي. او نن ګورې د دنیا چې څومره مرضونه او بیمارۍ دي، دا د زړه پریشانۍ دي. پیسې به خلکو سره ډېرې، بنګله به وي، موټر به وي. زموږ باباجي جمدې وي او سړی وله راغله، د هغه نوم درته نه اخلم، ممکن د بعضې ملګري پېژنې. هغه زمانه کې ډېر مالدار سړی ورسره کېناسته، وی صاحب زه راغلی مو ډېر زیات پریشان یم، ډېره پریشاني مې ده او ما ته څه اوراد او کلمات وښایه او دعا م راته وکړه چې دا پریشاني مې ختمه شي. وی صاحب هسې دا خیال دی رانې چې ګینې پیسو تاریان یم. هغه زمانه کې دا فلنکو چې دا قصې پیسې نه وې. وی زما دا پېښور کې باید ټورسټ چلېدی، زما دومره ټورسټ چلېږي او جایداد مې هم دی او کارخانې مې هم دی او د دنیا دولت او هر څه مې شته او ډېر زیات نوکران مې دي او ډېر زیات پریشان. د شپې کې سملم، زه ورسره ناست وم، دا زما مخکې خبره ده، وی دومره لپه ګولۍ خورم او ما ښه غرمه بیا خوب نه راځي، دومره ګپه ګولۍ خورم، ډېر زیات پریشان یم، پریشاني مې ډېره زیاته. هغوی ورته هغه وخت سره څه اوراد وکړل، وی دا وایه غالبا 2 یا 3 ورځې پس بیا اخبار کته، هغې سړي د اټک د پول نه دنګلي خودکشي کړې. اخبار لیکلو چې پلان کې د اټک د پول نه ټوپ او ځان یې مړ کړ. دا د پریشانۍ د لس ډېره نه معنی کې. نو د زړه سکون په پیسه نه حاصلېږي، د زړه سکون په بچو نه حاصلېږي، د زړه سکون په کارخانه نه حاصلېږي، د زړه سکون په مال او دولت نه حاصلېږي، په موټر او په جز نه حاصلېږي. د زړه سکون صرف او صرف د الله په یاد حاصلېږي چې الله ذکر کوي. او دا تجربه ده زموږ د بزرګانو د مشرانو په دې څیزونو تجربې کړي. یو الله یادوه، لا اله الا الله، هر وخت الله یادوه. د دنیا په کار کې مصروف او وخت ته ملاویږي، الله یادوه. او کله کې فارغ شي بیا الله یادوه، ذکر د الله کوه. په خدای قسم ما درته قسم وکړه چې د دې نه د اطمینان او د سکون لپاره بهترین علاج او بهترین نسخه بله نشته چې الله خپل حبیب نبی علیه السلام ته ښیي او نبی علیه السلام خپلو صحابو ته ښیي او رب العالمین حضرت موسی علیه السلام غوندې پیغمبر ته ښیي. نو بس خو د برکت شی شو کنه. ولې د زړه په اطمینان او په سوچ سره چې سړی لږه بیداري او الله تعالی ته توجه برابري، د الله نوم دې پکې. د هارون الرشید ښځه ده زبیده،
نیکه ښځه واسي ډېر کارونه م کړي دي مکې مکرمې ته یو نیر راوستی و په هغه زمانه کې نهر زبیده ورته وایي هغه نیر اوس نشته خو اثار یې شته د عرفات ته چې سړی مزدلفې ته راځي نو د هغه نیر اثرات اوس هم شته دی او یو ډېر خطرناک خوب یې لیدي ډېر خراب خوب یې لیدي او خوب سړی وویني یو شانتې او تعبیر یې بل شانتې خوب یې ولید او ډېره زیاته پریشانه وه او داسې خوب یې لیدي وایي زه د بیت الله سره خوا کې ولاړی یم په دې مکه مکرمه کې او د دنیا خلک راځي او ما سره بدعملي کوي پریشانه وه دې چې علماو ته خوب بیان که هغې وایي دا خو ډېر ښایسته خوب دی وایي تا نه به الله داسې یو خدمت اخلي چې هغې کې به د اهل مکه او د دې خلکو فایده وي ابسي وایي دا نیر غوندې خدمت به له نه الله اخلي دې خلکو له به توبه را پیدا کړي بس هغې په زړه کې الله واچول انګینران او خلک یې ولګولو د دنیا نه اوبه را پیدا کړلې او هغې مکې مکرمې ته راوست چې کله به حج له راتله که نه نو اعلان به یې وکړو وایي چې څوک غریبانان یې وسې نه کېږي ما له به حج ته راځي زه به یې بولم ما سره به یو ځای دي د هغې خرچه د حج چې څونه لغوه به دې پخپله کړو او غلامان او مریان او په کور کې مریان غلامان زر مریان غلامان وینځې د دې داسې وي چې د قرآن شریف حافظانې وي اومغه وینځې اومغه هلکان چې کوم غلامان یې په کور کې خدمت کو کومې وینځې د قرآن حافظانې وي وي تاسو به جارو م وښئ قرآن به هم تلاوت کوئ ما له به کټوۍ هم پخوئ او تلاوت د قرآن شریف به هم کوئ چې کله مړه شوه چا په خوب کې ولیده وی زبیده الله سره څو کړل وی شکل الله ته ور مخامخ شوم نو یې ما ته وی چې زبیدې نیکیا خو دې ډېرې راجېږدي دي او ډېر صدقې دې کړي دي او خیراتونه دې م کړي دي او ډېر خلک دې حجونو له امروسترې دا خو که ما د بادشاه د تره لور نه وي پیدا کړې او د بادشاه کور کې په بادشاه مې نه وي واده کړی دا هېڅ هم تا نه شو کولی او زما د برکته واقع کې دا درته الله وي نو مونږ جواب ورکولې او ما سترګې در کړې وې ما خپې در کړې وې ما عقل او دماغ در کړل نو ذکر یې دار څه کړي ته ما چې ته پوډري پیدا کړې بیا دار څه کولی وی بس اوره پیدم او دا وجود مې پر پیدو وي چې الله غرقه شوم دا سوچو وی نه زما د نوم یو ځای کې تعظیل دی ډوډۍ دې راغشتې به نو وغی اول یې خولې ته اچوله او دې کې مؤذن بانګ وی الله اکبر نو تا هغه نولی راواغېسته واپس دې په کاسه کې کېښوده او لوپټه دې په سر سمه کړه لوپټه د نه پرېوتې وه زما د نوم عظمت دی که لوپټه دې په سر سمه کړه نولی دې واپس کېښوده نو چې لوپټه دې سمه کړه نو واپس دې نولی وخوړه زما د نوم احترام دې کړی دی په هغې دې بخم زه جنت د الله نوم کې ډېر لوی کمال دی یو حدیث پاک کې راځي وی کم شی چې جمدیر دی به روانې دي بیږي دی به الله یادوي د الله ذکر به کوي کومې اوبه چې په ډنډ کې ولاړي دی به الله نه یادوي نو روانې اوبه نه څښا کېږي تام پاکوي او چې په ډنډ کې اوبه ودرېدې په یو ځای کې الله ذکر ته ختم شو نو څه موده پس خابین شروع کړي وی کومه جامه چې نه وي دا الله به یادوي او چې څه مودې واغوندې او خیره نه شي د الله ذکر بند وی کم کب چې په دریاب کې الله یادوي نو هغه به مچی مار نه ښکار کوي او چې کله د الله نوم یې بند که دی به جال کې ګیرېږي کومه مرغۍ چې په هوا کې الله یادوي د جالګر نه او د ښکاري نه به الله بچ ساتي او چې کله د الله نوم بند که نو فوراً به په جال کې ګیرېږي کوم بوټی چې الله یادوي دی به شین او زرغوني او چې کله هم د الله نوم بند که په هغه سات به دوچي کومه میوه د میوې بوټی چې دا الله یادوي د میوې بوټي له به الله بار ورکوي که ته وایې چې دې بوټي ته خو زه سر اچوم نو بار پټي کېږي ورشه د ځنګل دې بوټو ته وګورې دې کې لا بار چا پیدا او کوم بوټي چې د الله ذکر بند که هغه بوټي کې میوه به نه پیدا کېږي میوه به کمه به پکې کېږي دارنګې زمونږ د انسان مثال هم دی کوم انسان چې الله یادوي په ژبه ده کې به الله د ایمان میوه پیدا کوي ده کې به الله د نیک عمل میوه پیدا کوي دې به الله ته نزدیکي او چې د الله ذکر یې بند که مثال یې د مړي شو د الله نه لرې شو بعضې ذکرونه دي رونو چې د هغې ډېر بې فضایل راغلي ادب ته ذکر کوم یو حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې سهار وخت کې څوک لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر ګوره هر انسان ته به انشاءالله کې دا یادي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دې سحر سل کرته دا وای
د دې درې فایدې دي. یو فایده خو یې دا ده چې په دغه ورځ به د نیک عمل زیاتي. نو حضرت فاطمې رضی الله عنها کره نبی علیہ السلام نه حضرت علی سے د دې حدیث خپل راوي دی او داسې وخت کې راغی چې مونږ بس ماسخوتن اوده کېدو. وی نبی علیہ السلام مبارک کې راننوت، مونږ ورته پاسېدو چې مه پاسې او راغې زما او د فاطمې په رامیاس کې کېناست او خپه مبارک یې اوږده کړه لما د خېټې سره د نبی علیہ السلام خپه مبارک او جنګېدله. وی هغه یخوالی اوس هم زه پر خپله سینه کې محسوسو. وی فاطمې نه یې تپوس وکړو چې بچي څنګه راغلی؟ نو هغه ډېره حیاداره وه، هغې غږ نه کړ. وی مې چې سید دا ما درلېږلې وه. څه نه دې رالېږلې وه؟ وی صاحب دا په کور کې یوازې د جارو مږي، جارو وي په دې کور کې، نو ټولې جامې د دوړو د خاورو ډکې شي او میچن هم په خپل لاس تاوئ. نو د میچنې د تاولو د وجې نه په دې لاس کې غوټې پیدا شوي. او وی صاحب زما د دې یو بستره ده، دا چې پې اوس مونږ سیک ناست شي، هغه هم د یو څاروي سرمن ده. نو د شپې پې مونږ اوده کېږو او د ورځې بیا اس ته واچوو نو ګیا پیسته اچوو. نو ما دا درولېږله زه خبر شوم چې تاسو د چا غلامان عمریان رالېږلي دي، نو دې له به یې عمرې ورکړي. نو دې سره به دا کار خدمت کوي، نو په دې به لږ اسانتیا راشي. ګوره د نبي علیه السلام څونه محبت و د خپلې لور سره او هر انسان دا غواړي چې زما په لور دې راحت راشي. نور خلک به خپل کار کوي خو چې زما لور په راحت دی. لیکن حضور پاک مبارک ورته فرمایي وی بچي یو ښه شی درته نښې، د دین هم ښه شي. وی بابا وښایه، وی چې کله اوده کېږي نو 3 کرته سبحان الله وایه، 3 کرته الحمدلله وایه او 4 کرته الله اکبر وایه او چې کله پاسې بیا داسې وایه. او یو بل حدیث کې یو راوي ذکر کوي چې داسې متوخول چې هر مانځه پسې هم وایه. وی دا ستا له د خادم نه بهتر دي. څه مطلب؟ لکه کوز زه یو نوکر او یو خادم درکم، ته به پرې ډېره زیاته خوشحاله شي. شکر دې ماته یو غلام او یو مری او یو خادم میلو شو. وی دا کم تسبیحات چې درته موخول او دا وی نو د قیامت پر ورځ به پروردګار تعالی په دې دومره اجرونه ثوابونه درکړي، په هغې به دومره خوشحاله چې اوس د دې خادم او د غلام د مرۍ په اخېستو به دومره خوشحاله نه شي. دا پیغمبر علیه السلام خپلې لور ته وښول او بچې خفه کېږه مه، د بدر یتیمانان دي، ماله مریان بېشکه راغلي دي خو هغې ستا نه زیات محتاج دي، دا مریان به هغوی له ورکړي. یو د حضور پاک انصاف څومره او دویم خپلې لور ته چې کوم تسبیحات وښول دي ته تسبیحات فاطمي وایي. زمونږ دا طالبانو ته تسبیحات فاطمي وایي، دې کې ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت. بعضې خلک یو ځای کې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، ګور یو پکې لا اله الا الله زیات شو او بل ورپسې ولا حول ولا قوة الا بالله زیات شو. لا حول ولا قوة الا بالله دا یو ذکر د دې ډېر لوی فضیلت. خو لا ولې درته معنا لا حول د شیطان نه او د هر قسمه ضرر د مخلوق نه انسان نشي بچ کېدی او د ولا قوة او په عبادت باندې طاقت نه ملاویږي الا بالله. دا دواړه څیزونه د الله په ذات او د الله په توفیق ملاوي. د شیطان نه، د دشمن نه، د پیري نه او د هر قسمه ضرري څیز نه د بغیر د الله نه بل څوک نشي بچ کولی. او طاقت او قدرت درکې بغیر د الله د ذات نه بل څوک نشي پیدا کولی. دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده. څومره ښکلې معنی ده. حضور پاک مبارک یو ځل په سفر روانو، یو صحابي ورسره په اس شاته په اوښ شاته ناست، نو هغه صحابي وی لا حول ولا قوة الا بالله. نبی علیہ السلام ته دا کلمه واورېده، نو نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی هلکه ډېره ښکلې کلمه دې ووی، وی دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده. او یو بل حدیث کې راځي 2 او په یو کې اویا راځي چې لا حول ولا قوة الا بالله دا او یو بیمارو علاج دی. او اویا بیماری کمی دی وی پدې کې والا بیماری کې دا هغه غم دی چې انسان ته سبب نی معلوم کې دا د کومې وجې نه راغلی، بې سبب غم چې سړي ته پته نه لګي او پریشان دا په هغه او یو بیمارو کې کوټینۍ بیماری ده. هغه یو کم اویا د دې نه غټې بیماری لا حول ولا قوة را دې علاج. نو که یو ځای کړل ټول هغه هم وایه او دا هم وایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ګوره ټول ذکرونه پکې جمع شو، هغه سبحان الله والحمد لله والله اکبر هم پکې جمع شو او د لا اله الا الله ولا ذکر هم پکې جمع شو او ورپسې ولا حول ولا قوة الا بالله ولا ذکر هم پکې راغلی. د دې وجې نه صلات التسبیح کې 300 کرته دا کلمه ده سبحان الله والحمد لله
ولا اله الا الله والله اکبر او یو روایت کې وسره ولا حول ولا قوه الا بالله مشتا او صلات التسبیح طریقه خو تاسو ته اکثر مرګرو ته یادې چې او کې دا کلمات پکې 300 کرته وي نو نبی رسول الله مبارک خپل ترته حضرت عباس تخولې وی لس قسم گناهونه به الله معاف کی واله گناهونه لوی گناهونه پټ گناهونه ښکاره گناهونه هر قسمه گناهونه دا بدن پروردگار معاف کی نو چې حضور پاک مبارک کم کلمات خپل لور ته خي او خپل ترته خي او پمینه وته خي او د فیدې سلونه به کړ مبارک چې د یو امیر د باغ خادمو باغ کې به خدمت کو دا امیر یو ځل میلمانه راغی نو هغه میلمانه بود نو راځي چې بوم زما باغ کې به ډوډۍ وخورو باغ ته بوتله نو دی خوشحاله شو میلمنو ته سترګې اوچتې شو چې دا خو ډېر اصیل سړی چې میلمانه لاړل نو د امیر صاحب دا مبارک راوغوښته وی تا خو زما ډېره لویه حیا راوسته یا ول خو بېعزته شم خو چې بیا هغه ستا دینداري ښکاره شوه نو زما ډېره حیا دې راوسته ته دومره ښه سړی داسې مهرباني وکړې چې زما لور د هغه درته په نکاح د نیکۍ پاغې هم ختمه او هغه هم نیک خاوند غواړي ما ورسره مشوره کړې خیر هغه لور یې ورته په نکاح کړه قصه ودره په دې راته مختصر چې لور یې ورته په نکاح کړه او دا په لومبۍ شپه د واده دې مبارک لراله نو دې مبارک ولا دې ولا راغې ورته وي خفه کېږي به نه ته به هم دلته زما په دې کور کې ناست دی پلار کره به نه دی او چې هر څوک دله هر قسمه ډوډۍ میوه درکړي ابه نه سکې ډوډۍ به دلته رالیږي بیا به سره خبرې دی به ته مزدوري به یې کول او کور ته به نه راځي 40 ورځې په دې خپله ښځه ډوډۍ خوړه نو په 40مې ورځې پس راغی دې ښځې سره میلاو شو نو ښځه ورته وایي سړي ما کیسه چلو چې د دې ولیدم رانه وتښتېدې که څه مسله وه ویې نه ته د امیر صاحب لورې او ستا پلار نیک سړی دی دا نه چې ګنې هغه باندې زه بدګمان یم خو بیا هم خامخا څه حرام او حلال پته نه لګي چې تا باندې به څه خوړه دي نو ما در باندې 40 ورځې حلاله ډوډۍ وخوړه ستا وجود مې پاک او زم حلال خور یم زما وجود هم پاک دی دا مې دې دپاره وکړل اوس به ما ورته سره هغه د ښځې او د خاوند چې خپله کومه تقاضا یې به پوره کړو نو دې کې زما مقصد دی ادا که مونږ له خدای زوی راکړه نو چې زم پاک یم او تم پاک نو هغه زوی به حلالي پاک پیدا شي نیت مې هغه زوی ته دا دی چې د پیغمبر علیه السلام د احادیثو خدمت کړو نو د هغې نه وله پروردګار بچي ورکړه او هغه عبدالله نوم کېښود عبدالله ابن مبارک تا اندازه لګوه چې د ښځې سره د میلاوېدو نه 40 ورځې مخکې ورته انتظامات برابر کړل وروسته بیا حلال مال هغه عبدالله ابن مبارک د احادیث یو بهترین استاد جوړ شو او د تصوف دا 4 سلسلې نه دي قادریه او چشتیه او نقشبندیه او سرور د دې کې لږ ټولو پیرانو پیر دی او زمونږ د امام بخاري او د امام ترمذي او د امام نسایي او د دې لویو محدثینو د چا استاد دی ورکه د استادانو استاد دومره لوی سړی چې کله وفات کېږي که نه او مریضن کدنې تقریبا شروع کېږي نو شاګردان ورته راجمع دي د احادیثو شاګردان هغې ته وایي وی موچت کې د دې کټ نو په لازمکه مې سم لري هغې وی ولې وی ګوره ولې به نه وایې تا زما شاګردان یې زما ډر زما حکم موچت کې دا خاورو مې سم نو استاد حکم ونه او دې سپینګیري بوډا دی غریب لاسونه یې مرپي او خپې یې مرپي نو هغې اوچت که په ډېر محبت او په مینه او په ځمکه یې سمله او د هغه بسترې نه او د هغه بالښت نه نو چې په ځمکه یې څنګه سمله او که نه الله ما سره به څه کې زه به تا سره میلاوېږم هېڅ را سره نشته پروردګاره ستا دا نوم را سره دی دغه سپینه ګیره را سره بل زما وی شاګردانو په چغو چغو په ژړا شو چې دا د احادیثو استاد او دا د دې بزرګانو پیر او د دې حالت ته ګوره خدای موږ به څه کوو خدایه یو دا ستا نوم دی را سره الله او دغه سپینه ګیره ده دې خاورو پورې درته مګم بل را سره څه شته چې دې تاله دروړم مسلمان چې پړه کې یو صحابي د نبي علیه السلام مبارک واورېدل د الله نوم ای الله ځان ته یې رانږدې کړه او پیغمبر علیه السلام په دې تندي باندې ښکل کړه وی ستا الله رسوله ما خو سنتي کړې او نه مې سنیکي کړې تا ځان ته ولې رانږدې کړم وی دا لفظ د الله چې دی اوی زما د زړه کې د الله نوم رادننه واقعي د الله نوم چې سړی په محبت او په مینه والي هغې کې رزق برکت او رزق خیر نو موږ الله پیدا کړي رزق زمونږ د الله د طرف نه دی ژوند د الله د طرف نه دی مال د الله د طرف نه دی عزت د الله د طرف نه دی مرد د الله د طرف نه دی بچی د الله د طرف نه دی او مونږ ته بار بار حکم هم کوي چې ما یاد کې نو په کار دی که مونږ بیا هم
پدیم د پاسه مونږ الله نه یادو مونږ ډېر بد قسمت او بدبخته وي تا نه منې کوي پروردګار خپل د دنیا کارم کوه خپل ډیوټي دې هم کوه خپل زمینداري دې هم کوه خپل تجارت دې هم کوه خو الله مه یېروه که الله دې هېر کنو ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا چې څوک زما د یاد نه غافل شو زه یې هېر کړم نو د دنیا لا ژوند به له تریخ کړمه ولې دا د دنیا ژوند ته مراد دی ونحشره یوم القیامت د آخرت دویمه خبره ده ونحشره یوم القیامت اعمى د قیامت پر ورځ به له قبر نه روند پاسي او د دنیا ژوند به تریخ کړم تریخ څه ته وایي دې مقدمې پسې منډې وهه هغه دشمنۍ پسې منډې وهه هغه اسپتال ته منډې وهه دا تریخ ژوند دی که پریشانه پروردګار زمونږ په ژبه د الله نوم او ذکر جاري کېدو وکړي الله زمونږ په ژبه خپل ذکر جاري کړي زمونږ په زړونو کې پروردګار خپله مینه واچوي الهه العالمین دا ستا دا نوم او دا کلمه شهادت خدایه په ځن قدم بوخت کې زمونږ په خولې نصیب کړي وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد